تاسو ته کتلی شئ دغه علاقه بلکل د کور دوه پاته دي، د دې څو خواته غر شو. په شام وړله کورو ته یا به مې پر یو ځای کې د 20-30 کورو سامان سره ورکوي. اوس زموږ سره مالي کمزوري ده، زموږ په لاس کې څه نشته، بس د یو کور د 2 سامان په خپل موټر سایکل راوامنو. د سپین بولدک ولس که تاسو ته معلوم دي، دوی هر وخت په غیرت راوتلي دي، هر وخت په ننګ او په مړانه راوتلي. نن دوی د ټولې پښتانه سیمې لپاره حق غواړي، د ټولې پښتانه سیمې لپاره دوی بقا غواړي، خو خپل کورونه خپل بچیان یې د غیر السلام علیکم. جوړ په خیر ګرانو کتونکو اورېدونکو، تقریبا تاسو ته معلومه ده د 2 میاشتې پوره سوې، لا هم د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده. دلته د چمن که د چمن ولس دی که د سپین بولدک ولس دی، دا بېکاره بېروزګاره ناست دی. هغه پر دا دروازه باندې که تاسو ته معلوم وي، تاسو لیدله، دوی پر دا دروازه باندې به یو غوټ اړوله، یا به دلته دوی په باډر کې مشتوب کوئ، یا به بل کار روزګار پرې کوئ، یا به د بولدک ولس پر دغه دروازه کار روزګار و. خو دغه دواړه ولسونه اوس د دروازې د بندښت له امله دوی خپل مبارزې ته دوام ورکړی دی. دوی خپلې غوښتنې پر روډونو باندې په 2 میاشتې کېږي دوی پر دا روډ ناست دي، دوی د خپل حق لپاره اواز پورته کوي، خو دوی پر کور پر حال باندې څوک نه دي خبر. راسئ د چمن دی که د سپین بولدک ولس دی، د دوی په حال باندې ځان خبر کړي، دوی سره کومک او مرسته وکړي. موږ خپله ملتپال خپله د هغه کار پر اوږه اخیستی دی. هر غریب کور زه ورځمه، د هغو اواز پورته کومه، یو څوک زموږ سره مرسته کوي امانتاً د دغه خلکو د غریبانو لپاره هغه امانت او مرسته زه راوړم. تاسو ته کتلی شئ دغه علاقه بلکل د کور 2 پاته دي، د دې څو خواته غر شروع کېږي. دغه علاقه تقریبا د رامان کاله څخه د بغرې پای دې ته راول کېږي. په بل اصطلاح دلته د شنه نورزي کورونه دي، یعنې دومره دغه علاقې ته راغلم. د چمن د ښار څخه تقریبا پر ډېر لرې پرته سیمه باندې دغه علاقه پرته ده، دا پر ډېره لرې علاقه باندې موجوده ده دغه سیمه. لا هم دلته زه خپله که یوازې یم که یو بل ملګری یې که نه زه خپله په خپل موټر سایکل باندې مخکې ما په موټر کې به شام وړله کورو ته، یا به مې پر یو ځای کې د 20-30 کورو سامان سره ورکوي. اوس زموږ سره مالي کمزوري ده، زموږ په لاس کې څه نشته، بس د یو کور د 2 سامان په خپل موټر سایکل راواخلو، هغه کورو له خپله وروړمه. اوس که کیمرمین بل زما سره راسره کم خامخا هغه هم خرچه ده یا بله ده، نو په مټ د هغه کورو هغه کم پیسې باید چې بچت کړو د غریبان پرې ورسو. نو موږ تاسې دغه هیله کوو، خواست کوو په پښتونګلوي، په مسلماني، په انسانیت، په افغانیت. راسئ د چمن د ولس دی که د سپین بولدک ولس دی، د دې اواز واورئ، د دې سره کومک وکړئ، مرسته وکړئ. نوم پر دې خلکو باندې سخته ده، صحیح دی، بلکل منم، په هر علاقه کې غریبان شته، په هر ځای کې غریب مخلوق شته، خو د چمن د سپین بولدک ولس که تاسو ته معلوم دی، دوی هر وخت په غیرت راوتلي دي، هر وخت په ننګ او په مړانه راوتلي دي. دوی دلته ښه کار روزګار ولو. نن دوی د ټولې پښتانه سیمې لپاره حق غواړي، د ټولې پښتانه سیمې لپاره دوی بقا غواړي، خو خپل کورونه خپل بچیان یې د غیر وږي ته پرېښي دي. راسئ موږ تاسې د چمن د ولس سره که د سپین بولدک دی که د چمن دی، د دې ولس اواز تر یو ځایه ورسوو، د دې سره کومک وکړو، مرسته وکړو. دوی زموږ لپاره د پښتنو لپاره د پښتنه کومه د پرته سیمه چې د دې لپاره دوی په حق مبارزه کوي. راسئ دوی پر کورو باندې موږ رحم ور وکړو. موږ ته چې خدای پاک کمې پیسې راکړي دي، از موږ ستاسو په پیسو کې هغه څه پیسې د غریبانو لپاره زکات موږ تاسو ورته وایي، راسئ هغه زکات دغه ته ورکړو. د دوی ماشومان د دوی کورنۍ دوی په چپ کړو، دوی په ماړه کړو، هغه خپل خلک به خپل کم کورنۍ وګړي چې دی به خپله مبارزه کوي، راځه دوی پر کور باندې رحم وکړو، مرسته یې وکړو. او زه دا ویډیوګانې کوم، ستاسې څخه هیله کوم د هر ملګري سره دا ویډیو د لایک پر ځای دا ویډیو شیر کړئ چې د مسلمان وروره شتمنه پرې ورسېږي او د هغو سره کومک وکړي. منم یې بلکل د دې بنسټو والا په چمن کې شته، نور کارو والا شته، د دې شاید غریبانو ته ورکوي، خو ما داسې څوک نه ولیدی، تاسو به هم نه لیدلی چې پر کلو باندې ګرځي، کلي ته کورو ته یې شی ور وړي. کورو دا خاص څوک نشته، ما خپله دې ته ځان دخ کړی دی. نن 2مه ورځ زه پر دې باندې لګیا یم، د ښار د هر عالم سره وینم، د هر سیاسي سره وینم، د هر قوم، د هر قبایلي مشر، د هر یو سره زه وینم. ولې مجبوري ده، در هر څه نفس در هر څه به تېرېږو، موږ ته به هر چا ته به لاس ورکړو، هر چا ته به خواست کړو چې راسه دې غریب ولس سره کومک او مرسته وکړه. موږ خو خپله په قسم باندې په قرآن باندې دغه قدم اخیستی دی لپاره د غریبانو لپاره هغه خدای مې ښه ویني. نو باید چې د هغې دنیا لپاره د نیک عمل لپاره راسئ د دې غریبانو سره کومک او مرسته وکړو. که چیرې پر خپلو همسایګانو سره کومک او ویې کوي، کور مې ودان کې نه شي کولی، موږ ته امانت راکړي. دلته اوس زه کور ته راغلم، دغه ګلیان کې مخامخ ګلیانې کې ولو، هغه ته مو شی راوړي. اوس بل یو یتیم ځوان دی، 15 کلن ځوان دی، هغه له ورځمه د هغو د کور اواز پورته کومه. نو
دا رقم کورونه موږ ته معلوم دي چې یتیمان دي یا کاڼه دي یا ړانده دي یا د دې کور سرپرست په کور کې نه زنانې دي هغو له ورځم اواز یې پورته کوم دوی به د اواز را سره بدرګه کوئ او د دې خلکو سره به کومک مرسته کوي ډېره مننه کور وکړه